ولسي خلک امر بالمعروف په ټولنه کې د امن او د منکراتو د مخنیوي یوازینۍ لار. د 1440 کال شنبه د صفر المظفر شلمه نیټه د لوګر ولایت د امر بالمعروف مسؤلینو د دې ولایت د مرکز پل عالم بازار دکاندارانو نه وغوښتل چې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال باید پیر او پلور بند کړي او لمونځونه په جماعت سره ادا کړي. همدارنګه ولسي خلک له دې اقدام راضي دي او امر بالمعروف د ټولنې د امن او د منکراتو د مخنیوي یوازینۍ لار بولي. د دې ولایت محتسبینو د امر بالمعروف وزارت د وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د حکم او د رهبرۍ د فرمان په اساس لایحه باید عملي شي. د مرکز په شمول د ولسوالیو محتسبینو هم د دغه فرمان په پلي کولو اقدام وکړ. هیله دې نه وي چې د سیمې خلکو د دې فرمان په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه او له مسؤلینو یې وغوښتل تر څو دوی له دې کاره دقیقه څارنه او نظارت وکړي.